آیا پوندې مو چاودلې دي؟ د دې علاج د ویډیو په لیدلو سره به پوه شئ. سلام دوستانو، هیله ده چې بشپړ صحت ولرئ. نن موضوع مو د پوندو د چاودلو لپاره ده. هیله ده چې ویډیو تر آخره وګورئ. که پوند مو چاودلې وي او تاسې د درملنې لپاره ډېرې هڅې کړې وي او ټولې بې ځایه تللې وي، نو د اندېښنې پر ځای باید د طبي کارپوهانو دغه لارښوونه عملي کړئ. انشاءالله له دې ستونزې به بېغمه شئ. د ډاکټرانو په وینا که د چا پوندې تل چاودلې وي، نو اول باید دغه ناروغ ډېرې اوبه څښل خپل ځان عادت وګرځوي چې د بدن اوبه یې پوره وي. او تر څنګ یې لاندې لارښوونې تاسو ته وړاندې کومه. 1. کیله. که موږ کیله راواخلو او ښه یې میده کړو او په چاودو پوندو یې ولګوو، نو په ډېره لنډه موده به مو د پوندې چاودې ښې شي. دا کار تر یو ډېرې مودې پورې وکړئ تر څو له چاودو څخه بېغمه شئ. 2. د لیمو اوبه. د طبي کارپوهانو په اند د پوندو او لاسونو د چاودو لپاره لیمو تر ټولو غوره او اسانه درملنه ده. د لیمو اوبه چې په ګرمو اوبو کې ګډې کړئ او 10 دقیقې په خپلې پښې او لاسونه کیږدئ، نو دا د پوندو چاودو لپاره غوره درملنه ده، ځکه چې په لیمو کې ویټامین سي موجود ده. ویټامین سي کولی شي ستاسو هر چاودې له منځه یوسي. 3. یو بله طریقه دا هم ښودل شوې ده چې هره شپه له ویده کېدو وړاندې د زیتون تېل په خپلو پښو وموښئ. 10 دقیقې ورته انتظار وکړئ او بیا جرابې په پښو کړئ او ویده شئ. او سحر وختي چې د خوبه پاڅېدئ، نو دا په پاک صفا پرېمینځئ. دا کار چې څو وخته تکرار شي، نو د پوندې چاودې به مو له منځه ځي او بېغمه او خوشحاله ژوند به ولرئ. 4. د جلدي ډاکټرانو سره مراجعه وکړئ تر څو ستاسو علاج وکړي، ځکه چې په بدن کې ویټامینونه کم شي، نو د چاودې ناروغۍ پیدا کېږي. او ډاکټرانو سره مشوره کول به ستاسو مشکلات حل کړي. روغ ژوند یو پاچاهي ارزښت لري، نو د ځان پسې وګرځئ او ځان ته ښکلا وبښئ. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ تر څو زه وکولی شم تاسو ته ښکلې ویډیوګانې جوړې کړم.